د پاکستان او هندستان کرکټ لوبغاړي ترمنځ لفظي شخړې خو په څو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د پاکستاني لوبډلې پخوانی لوبغاړی شاهد افریدي یو ځل بیا سیاست ته لاس اچولی او له هند څخه یې غوښتی چې کشمیر کې وینه تویدنه ودروي. کومه دی د امریکا متحده ایالاتو ملګري ملتونه چې کشمیر کې د ظلم پوښتنه وکړي. په جواب کې هندي کرکټ لوبغاړی شکر دوان ویلي چې لومړی خپل هیواد جوړ کړی، بیا د نورو هیوادونو خبره کوه افریدیه. د کرکټ ټریکر ویبپاڼې هم ویلي چې شکر دوان افریدي ته مناسب ځواب ورکړی. د روان کال د اګست په 15 نیټه د هند حکومت په زرګونه هندي پوځیان کشمیر ته واستول. هغه حقوق چې مخکې د هند حکومت کشمیر ته ورکړی و هغه یې ترې واخیستل. هلته یې په مخابراتي خدماتو او نورو برخو کې محدودیتونه وضع کړل. اوس د پاکستان حکومت او کرکټ لوبغاړي وخت ناوخت د کشمیر په اړه خبرې کوي. له هندي حکومت او نړیوالو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي او کشمیر کې کشمیریانو ته باید حقوق ورکړل شي. کله چې برتانیا په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په نوم هیواد رامنځته کړ، نو هغه وخت پریکړه شوې وه چې مسلمان وګړي به د پاکستان په خاوره کې راځي او هندوان به د هند په خاورې پورې تړل کیږي. خو د کشمیر پر سر له همغه وخته د دواړو هیوادونو لانجه ده او دواړو هیوادونو تر دې دمه 3 جګړې هم کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو هیوادونو کرکټ لوبغاړي د کشمیر په مسله کې سره ښکېل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ګوتم ګمبیر او افریدي، شعیب اختر، نورو لوبغاړو په دې اړه په ټویټر کې ټویټونه کړي او غږونه یې پورته کړي. ځینې وخت د دواړو هیوادونو کرکټ لوبغاړي سره لفظي او ټویټري شخړو ته رسېدلي. شاهد افریدي اوس له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړي او زړه کیږي چې سیاسي ډګر ته هم راشي او ډیری وختونه د سیاست او حالاتو په اړه نظرونه ورکوي. شکر دوان بیا اوس هم د هندي لوبډلې اوپنر او برهاره لوبغاړی دی. هغه په 2019 میلادي کال نړیوال جام کې له ټپي کېدو وروسته نه و لوبېدلی، خو د افریقا خلاف 20 ورځه لوبه کې ولوبېده او غواړي چې دا چټک لوبغاړی د 2020 کال 20 ورځ نړیوال جام لپاره ځان چمتو کړي. د دې سربیره هغه د کشمیر مسلې ته ځیر دی او د افریدي خبرو ته په ټویټر کې ځواب ویلی دی. د کشمیر مسله هله زیاته جنجالي شوه کله چې په کشمیر کې په هندي نیمه پوځي ځواک ځانمرګي برید وشو او 40 هندي عسکر یې له منځه یوړل. شکر دوان دا هم ویلي چې د پاکستاني لوبغاړو پر وړاندې د ټویټ کول یو نوی عادت او کړنه ده. د شکر دوان په خبره یو څوک چې زموږ هیواد پسې خبره کوي موږ باید پر وړاندې راپاسیږو. موږ بهرنیو ته اړتیا نه لرو چې موږ ته نصیحت وکړي. دوی د لومړی خپل هیواد جوړ کړي او بیا د نورو په اړه خبرې وکړي. د شکر دوان په وینا هغه خلک چې د ښیښو کورونه لري باید د نورو کورونو ته ډبرې یا کاڼې ور ونه غورځوي. د شکر دوان مطلب د دې خبرې د پاکستان اوسنی حالات دی چې فقر، غریبي او ستونزې پکې زیاتې دي. دوستانو تاسو د دغه دواړو لوبغاړو په اړه څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.